الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات دا مبارك نشستنا دا الله رب العزت په توفیق سره روانو. پاغه نشستونو کې نن زمونږ 92 نمبر 92 نمبر نشست دی او کوشش وکړو چې د زیات نه زیات سوالاتو جوابات ورکړو د الله په توفیق سره. اولنی سوال یې ورور کړی دی چې آیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خادمانو کې چې د هغه خدمت به یې کوو په دوی کې څوک یهودي و؟ الجواب، په صحیح بخاري کې او په نورو کتابونو کې دا خبره ثابته ده چې یو هلک هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کوو او هغه یهودي و. بیا چې کله بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه تپوس هم تلی و، هغه له د اسلام دعوت هم ورکړی او دا قصه په صحیح بخاري کې شتي. انس بن مالک رضی الله عنه بیان کړې ده، وایي چې یو غلام و، یعنې یو هلک و یهودي، هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو. فمرض، بیمار شو. کله چې بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار پرسۍ لاړ. فاتاه النبي صلی الله علیه وسلم یعوده، تپوس دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی. فقعد عند رأسه، وی د سر خوا کې ورته کېناستو او ورته وی اسلام قبول کا. نو دغه هلک خپل پلار ته وکتو، فنظر الى ابيه وهو عند رأسه، پلار یې ورسره هم خوا کېناستو. د دې یهودي هلک پلار هغه هم دغه ټیم کې د خپل زوی سره ناست. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دعوت ورکو د دې پلار ته وکتو، یعنې چې څه وکړو. هغه ورته ویې اطع ابا القاسم صلی الله علیه وسلم. پلار ورته ویې د ابوالقاسم خبره ومنه. پیغمبر ورته یاد کړو د خبره ومنه. نو اسلام یې قبول کړو. انس بن مالک رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیا کله راووتو نو دی وایي چې الحمد لله الذي انقذه من النار، د الله شکر دی چې دی د اور نه بچ کو. نو دا ثابته دی چې د یهودي به خدمت کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اوس د دې یهودي نوم څه و نو دا نه دی معلوم چې د نوم څه و او نه ډېر تفصیل دی د باره کې رانقل شوی دی، خو صرف دومره دی چې د یهودیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت به یې کوو او چې بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خواله ورغی، تپوس یې وکړو. د دین دا مسله هم راووته چې د غیر مسلمو تپوس کول په دې نیت سره چې د اسلام نه متاثره شي او اسلام قبول کړي دا جایز دي. نو دا اوس د هلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس د لاسه چې خواته یې ورغی نو څومره لوی خیر ورته میلاو شو، هغه دی چې اسلام یې قبول کړو. والله اعلم. دا یې ورور تپوس کړی دی، وی چې تاسو درس کې دا خبره کړې وه چې یو کس جومات ته راننوځي او جمع تې شوي نو د ده سره بیا ودرېده په منځه کې دا صدقه ده. اوس که دا سړی په داسې وخت کې راننوځي جمعې ته چې هغه وخت کې مونځ مکروه وي، مونځ ممنوع وي، یعنې سهار منځه نه بعد یا د مازدیګر د منځه نه بعد یو سړی جومات ته راننوتو سهار منځه نه بعد مونځ ترې شوی دی، نو دی خو مونځ کولی شي، خو د هغه نه خو مونځ شوی دی. خو دا ورور وایي چې زه پاس سم د ده سره ودرېږم
او ما مونځ کړی دی فرض د ده سره ودرېږم او په دې نیت چې دا صدقه ده یا مازدیګر منځه نه بعد او دې وختونو کې مونځ منه دی نو ودرېدی شم ورسره او که نه مونځ ورسره کولی شم او که نه الجواب دې کې څه حرج نشتي چې د جمع اعاده دې وشي په هغه اوقاتو کې چې هغې کې مونځ منی او دا به صدقه یي په هغه چا باندې به ستا د طرف نه صدقه شي د چا نه چې جمع پاتې شوې ده او څوک ورته میلاو نشي چې د هغه سره مونځ وکړي د جمع وجه څه ده وجه دا ده چې دا ته چې کوم مونځ کې په دې ټیم کې مطلق نفل منه دي یعنې اوس مازدیګر منځه نه بعد د نور ډوبېدو پورې یا سهار منځه نه بعد نور راختو پورې نفل مونځ منه دی چې د هغې څه سبب نه وي لکه اوس یو سړی ناست وي راشي 2 رکعته مونځ به وکړم نه څنګه 2 رکعته مونځ کړي دا ټیم وایه دې ټیم کې مونځ نه کېږي دا اوس نفل دی 2 رکعته به وکړم څه وجه یې شتي نه وجه یې نشتي خو دا سړی چې د دې کس سره ودرېږي او چې ده ته د جمع ثواب میلاو شي او دا پې د ده طرف نه یو صدقه شي نو د دې سبب شتي دا مونځ د څه لپاره دی یو سبب یې دی سبب یې دا دی چې د سړي نه جمع شوي ده دی ورسره ودرېږي چې جمع ثواب ورته میلاو شي دې څه مطلق نفل مونځ خو نه کوي چې راپاڅېدو راشي را بس نفلي مونځ کوو او دا مسله موږ په څو درسونو کې او په څو ځایونو کې بیان کړې ده چې تحقیقي قول دا دی هغه وختونه چې په هغې کې د منځه نه منه راغلې ده په دې کې هغه مونځ کېږي چې د هغې سبب وي چې سبب یې نه هغه نه کېږي مطلق نفل پکې نه کېږي او د دې منځه خو سبب دی نو کېدی شي دا او حدیث کې راځي امام احمد امام ابو داود امام ترمذي راوړی ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی چې یو سړی راننوتو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کړی و جومات ته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمع کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا رجل یتصدق على هذا فیصلي معه څوک شته چې به دې سړي باندې صدقه وکړي او د سره ودرېږي امام ابو داود چې کوم روایت راوړی پای کې ورسره داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو د منځه نه بعد یصلي وحده ځان له یې مونځ کوو مونځ تې شوی و جمع تې شوی و راغی بیا ځان له ولاړ و مونځ یې کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولیدو وی الا رجل یتصدق على هذا فیصلي معه څوک نشي چې په ده باندې صدقه وکړي ودرېږي ورسره د صحیح حدیثونه دي نو دې حدیثونو نه دا مسله ثابته شوه چې یو سړی جومات ته راننوتو جمع تې شوي ده ته ورسره ودرېږي الله به تعالی ثواب درکړي او دا صدقه شوه په هغه باندې او بله دا مسله چې دا حدیثونه عام دي نو که په اوقات ته نهي کې کوم وختونو کې چې مونځ منع دی که په هغې کې هم څوک رادننه شو جومات ته نو ته پې دا صدقه کولی شي والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې د نفلي روجې نیت یو سړی وکړي او نفلي روجې نیولي او بیا بس خپلوان وله دعوت ورکړي د روټۍ او دی لاړ شي روټۍ وخوري د هغوی سره روژه ماته کړي نو په ده باندې څه ګناه شتي او که نه او د دې ورځې عاده پې بیاده کنه دا روژه و بیا نیسي او که نه الجواب چې کله یو سړی یو مسلمان د روجې نیت وکړي او روجه ونیسي نفلي روجه او په منځ کې اراده وکړه چې د روجه ماتومه نو ماتولی شي وجه دا دی چې نفلي روجه پوره کول واجب نه دي خو مستحب دا دی چې دا روجه دې ماته نه شي دا دې پوره شي مستحب دي چې عذر نه وي نو پکار دا دی چې روجه پوره شي او ماته یې نه کړي چې عذر نه وي او چې عذر یا یو مصلحت وي په روجه ماتې کې چې روجه ماته کې به دې کې مصلحت وي به هېڅ خبره ده په دې کس باندې څه ګناه نشته دې باره کې ډېر حدیثونه راغلي لکه هسې یو حدیث دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راننوتو
کور ته وایي چې تاسو سره څه شتي که نه د خوراک وایي موږ وایي چې نه څه خو نه دي تیار کړي موږ وایي فإني اذا صائم زما څه ده روژه ده ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره اوچت اخلاق چې کور ته به راننوتو او څه به یې نه و تیار کړي وایي زما روژه ده او یو ورځ وی راغی یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او وی موږ ته څه خوراک هدیه کړی شوی و وی موږ ورته چې رسول الله چا خوراک هدیه کړی دی وی چې راکړئ تاسو وښایئ وی چې موږ ورته وښو وی چې زما خو روژه وه خو روژه یې ماته کړه خوراک یې وخوړه روژه یې ماته کړه او هغه خوراک یې وخوړو یو حدیث کې داسې هم راځي امام احمد راوړی دی چې ام هاني رضی الله عنها خواته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سکو څه شی راواستو ویې څکل او بیا یې هغه لوښی ام هاني له ورکړو ویې وڅکه نو هغه یې هم وڅکل د دې سکو نه بعد بیا ام هاني وویل چې یا رسول الله اما انی کنت صائمه زه ګورې زما روژه وه یا رسول الله خو بس تاسو راله لوښی راکړو ما وایي چې بس اوس وڅکل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الصائم المتطوع امیر نفسه هغه روژتي چې نفلي روژې نیولي دی د خپل ځان امیر دی د خپل ځان مشر دی ان شاء صام و ان شاء افطر که غواړي چې روژه دې پوره کړي او که نه غواړي چې روژه دې ماته کړي د خپل ځان څه دی امیر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دې ورور باندې انشاءالله څه ګناه نشتی والله اعلم د ورور سوال کړی دی چې ځان له کېناسته په کور کې او په خپل مجلس کې او یوازې ژوند تېرول غوره دي که نه د دې خلکو سره ګډون غوره دی او د دې خلکو سره ناستې پاستې او تګ راتګ جواب د دې مسلې دا خو تفصیلي خبرې دي خو موږ به خلاصه ذکر کړو جواب دا دی چې موږ داسې نشو ویلی چې یا یوازې ژوند تېرول ځان له کېناسته غوره دي مطلق همیشه او یا همیشه د خلکو سره ګډون غوره دی نه بلکې اشخاصو ته به ګورو دې کسانو ته به ګورو زمانې ته به ګورو او ځي ته به ګورو د هغې نه بعد بیا دا خبره کوو لکه داسې به اوس یو سړی دی عالم دی یو سړی دی عالم دی قرآن او حدیث باندې الله پوه کړی نو د ده دپاره د خلکو سره ګډون غوره دی ولې ځکه چې دی به خلکو ته نصیحت کوي دی به خلکو ته دین بیانوي دی به خلکو ته وضاحت د مسلو کوي نو دی چې څومره د خلکو سره کیني پاسي او د خلکو خواله ځي راځي او خلک د ده خواله ځي راځي نو دا د ده دپاره څه ده دا د ده دپاره غوره ده اجر پکې ورته ډېر میلاوي فایده پکې ډېره ده ښه دویم هغه کس دی چې هغه لکه علم ورسره نشتی او نه د خلکو په خلک چې کوم تکلیفونه انسانانو له ورکوي په هغې صبر هم نشي کولی نو بیا دله غوره دی چې دی څه وکړي د ځان له ژوند تېر کړي ډېر ګډون دي د خلکو سره نه کوي یو سړی دی علم ورسره دومره نشتی چې دی د شبهاتو نه ځان بچ کړي تقوا پکې دومره نشتی ځان د شهواتو نه بچ کړي نو بیا دله ډېر ګډون د خلکو سره نه دی غوره ښه زمانې ته به ګوري ځي ته به ګوري لکه اوس یو ځای دی چې اکثر خلک په هغې کې خیر واله دي اکثر خلک څه دي خیر واله دي نو په دې علاقه کې د خلکو سره ګډون غوره دی ځکه چې ته چې څومره د خیر والو سره کښېنې او د هغوی خبرې اورې او هغوی ته ګورې نو دومره به ته د هغوی نه فایده اخلي حدیث کې راځي که د ښه ملګري مثال د هغه سړي دی چې خوشبو خرڅوي
که ته دې خوشبو وانخلې بین به د باندې لګي د خوشبو بین خو به د باندې لګي که مزیداره خوشبو به د باندې لګي نو اوس داسې علاقه ده چې هلته خلک نیکعمله خلک دي اکثر خلک او اکثر خلک د ډېرو ګناهونو نه ځان لرې ساتي او دینداري عامه ده نو په دې ځای کې باید د خلکو سره ګډون تګ راتګ راشه درشه دا غوره ده ښه چې کله داسې ځای ته لاړې داسې ملک ته لاړې داسې علاقې ته لاړې چې هلته فحاشي عامه ده په خلکو کې هلته بېدیني عامه ده په خلکو کې او ستا طاقت نشتی د بدلولو دا پکې اهمه خبره ده یعنی ستا طاقت نشتی چې ته دا غلط کار څه کې بدل کړي و چې طاقت ته د غلط کار د بدلولو بیا خو به ځي بیا خو به ځي چې دا غلط کار بدل کړي خو چې کله تا سره د غلط کار د بدلولو طاقت نه انکار نشي کولی په دې منکر باندې نو بیا د خلکو سره ګډون غوره نه دی ځان له کور کې بیا ډېر ژوند تېروه ولې چې څومره ته د خلکو سره ګډوډ کېږي نو دومره د ایمان هلته کمزوری کېږي او دومره درته نقصان میلاوي حاصل د جواب دا شو چې په دې کې موږ داسې نشو ویلی چې همیشه د خلکو سره ګډون غوره دی او یا همیشه ځان له ژوند تېرول غوره دي نه بلکې تفصیل ته به ګورو کس ته به ګورو زمانې ته به ګورو او ملک ته به ګورو ځمکې ته به ګورو والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې آیا د روجمات تعلق ساتي د مؤذن د اذان سره چې دی کله اذان وکړي بیا به روجمات وکړي که نور ډوبېدو سره جواب د دې مسلې هغه دا دی چې روجماتي کې به نور ډوبېدو له اعتباري نور چې ډوب شو بس دا ټیم د روجماتي دی دې ټیم کې به روجماتي مؤذن اذان کړی دی او که نه دی کړی خو دا ټیم د روجماتي دی نو اعتبار نور ډوبېدو له دی حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشهور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شپه راله ورځ لاړه وغربت الشمس او نور څه شو ډوب شو فقد افطر الصائم د روجماتي د روجهدار روجه ماته شوه د روجهدار روجه ماته شوه دلته بعض علماو دا فایده ذکر کړې چې معنی دا ده که نه ماته یې هم خو څه شوه ماته شوه لکه اوس یو سړی دی د ټیم نه نه خبر یا په څه شي کې مصروفه شوی دی او نور ډوب شو نو روجه د څه شوه روجه ماته شوه اوس داسې علاقې چې دي چې هلته اذان نه اورېدی کېږي نو هلته به یې څه کوې یا اذان نه کېږي په شړو کې نو هلته به یې څه کوې نو اعتبار نور ډوبېدو له دی ښه او چې اذان یي او نور ډوبېږي بیا هم اعتبار نور ډوبېدو له دی اوس بعض علاقې داسې دي لکه خصوصا زموږ په ملکونو کې د ماښام د اذان په روجه کې د لږ یو منټ دوه لیټ کوي منټ دوه لیټ کوي وایي د تاکید دپاره نه هېڅ تاکید نشته دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر په خلکو کې د هغه وخته پورې خیر پروت دی چې څو پورې روجماتي کې تایدي کوي د هغه وخته پورې به د خلکو کې څه پروت دی خیر پروت دی نو داسې ټیم کې به اوس څه کوي اوس مؤذن خو اذان لیټ کوي او نور مخکې ډوب شو نو څه به کوي روجه به ماتوي اگر که مؤذن اذان نه دی ویلی ځکه چې اعتبار هغه اذان له نه دی اعتبار څه لري اعتبار هغه نور ډوبېدو لري والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې عیسی علیه السلام به بیا راکوزېږي په آخره زمانه کې نو آیا دا خبره د ختم نبوت د دې مسلې سره څه ټکراو کې نه راځي
یو طرف ته موږ وایو چې نبوت څه دی ختم شوی نبوت دروازه بنده ده بل طرف ته وایي چې عیسی علیه السلام راکوزي الجواب د دې مسلې وضاحت خو ډېرو ځایونو کې شوی دی الحمدلله موږ هم خپلو درسونو کې کړی دی او عام علما دعات هم د دې وضاحتونه کوي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې بني اسرائیلو کې به الله ډېر پیغمبران رالیږل کلما هلک نبی خلفه نبی چې یو پیغمبر به مړ شو بل به پاتې شو شاته به هغه پسې بل و وانه لا نبی بعدي او زما نه بعد پیغمبر نشتی نو دا نبوت مسله ده خو واضحه یقیني مسله وي پیغمبر نه بعد نبوت ختم شو دا حدیث او بیا آیت دی قرآن کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې نبوت دروازه بنده شوې ده او هغه حدیث مشهور حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما مثال داسې دی لکه یو سړی چې ښکلی کور جوړ کړي مزیدار یو خښته پکې پرېږدي او هر سړی راځي دې کور ته ګوري چې ډېر مزیدار دی چې دا خښته پکې وی نو زما هغه مثال دی دا خښتې آبادي په ما باندې پوره شو زما نه بعد بل پیغمبر نه راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد د نبوت دروازه بالکل بنده ده چاته نبوت نه میلاویږي او څوک چې دا عقیده ساتي چې کیدی شي یا پلاني ته میلاو شوی دی یا د قادیانیانو بشن عقیدې دا ټولې کفري عقیدې دي دا کومې عقیدې دي دا کفري عقیدې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نبوت دروازه بنده شوې ده او دا په صحیح حدیثونو کې ثابت دي بې شماره حدیثونو کې قرآن کې ورته هم اشاره شوې ده په صحیح بخاري کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا تاسو کې به د مریم زوی راکوزیږي عیسی علیه السلام یادوي فیصلې به کوي عدل او انصاف والا فیصلې به کوي صلیب به ماتوي خنزیر به وجني جزیه به ختموي او مال به ډېر شي دا خو موږ د نږدې ورځو کې کومو مسلو کې بیان کړو قیامت په علاماتو کې هلته دې مسلې ښه تفصیل بیان شوی نو دا یقیني خبره په دې کې موږ ذره برابر شک نه کوو صحیح حدیثونه دا مسله ثابته نو بیا یو سړی وایي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شو دلته عیسی علیه السلام راغی نو جواب د هغې دا دی چې د حدیث کې وضاحت وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی راځي به ينزل ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فیصله کوونکی به راځي فیصلې به کوي یعنی په صفت د امتی را روان دی صفت به څه امتی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصلې به کوي د هغه په شریعت باندې دا نه چې نوی نبوت ورته میلاو شو نوی شریعت به راوړي نه هېڅ نوی شریعت نشته شریعت هم هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دلته یو خطرناکه شبهه ده د ملحدینو سره زه به یې ته فایدې دپاره ذکر کړم وی تاسو چې دا وایئ او دا مخې ته ذهن کې راله که کېدای شي څوک یې تاسو ته وکړي چې عیسی علیه السلام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې عمل کوي نو دلته خو حدیث کې دی چې جزیه به ختمه کړي ټکس به څه کړي ختم به شي یعنی عیسی علیه السلام به دوه خبرې کوي یا اسلام قبول که او یا جنگ دی ټکس پکې نشته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شریعت کې خو ټکس شته جزیه شته که نشته نو مطلب دی چې هغه بل شریعت دی نه هغه جدا مسله چې مال به ډېر شي بارک الله فیک دا نږدې دی دا جواب دی ګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا ټکس اخیسته به د عیسی علیه السلام د راکوزېدو پورې او بیا به څه شي
ختم بشي مطلب دی چې دغه پیغمبر په شریعت کې دا خبره ده تاسو پوه شوئ که نه به وکړو پیغمبر چې کله دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام به راکوزي او ټکس به ختم کړي مطلب دا شو چې عیسی علیه السلام د راکوزېده او د ټکس ختمېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پیشنګویي وکړه نو د پیغمبر په شریعت کې دا شتي چې ټکس اخیسته د دغه وخته پورې دي بیا به نه وي څه اشکال پاتې نه شو څه اشکال پاتې نه شو ولله الحمد دا یو ورور سوال کړی دی او ناشنا سوال یې کړی دی وایي د بعضو حدیثونو دلاسې زما په ذهن کې اشکال دی هغه ده ما ته ګوره سوالونه ډېر زیات راځي خو زه ګوره په دې سوالونو کې هغه سوالونه چاڼ کوم چې کوم څه فایدهمني بس داسې سوالونه چې هغه یعنې د بیانولو هم نه او بعض دې سوالونه چې موږ یې مختصر جواب په هغه ټایم ورکړو خو دلته عام چې کوم موږ سوالونه بیانو په دې نشست کې نو هغه سوالونه را جمع کوو چې هغه فایدهمني دا اوس ډېر ورته یو اشکال دی اشکال دا دی بعض حدیثونو کې راځي چې په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې د خپل کور وره دپاره غوره دی په بعضو کې راځي چې غوره انسان هغه دی چې خلکو له فایده ورکوي او په بعضو حدیثونو کې راځي چې غوره انسان هغه دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چې قرآن یې زده کړی نو زما ذهن کې دا اشکال دی چې دا غوره پکې څوک دی ځکه چې هلته یو حدیث کې دی چې غوره هغه دی چې کور وره دپاره غوره دی بلکې دی غوره هغه دی چې خلکو له فایده ورکوي غوره هغه دی چې قرآن یاد کړی او داسې نور ډېر حدیثونه نو دا غوره کم یو دی بیا دا خو یعنې خبرې ټولې جدا جدا دي نو جواب د دې مسلې او دا ډېر ښکلی سوال دی او په کار هم دقه شان ده چې کله چاته څه اشکال راشي څه مسله راشي او هغه د اهل علمو نه تپوس وکړي د دعاتو نه رجوع وکړي د دین ډاکټرانو ته او د هغوی نه معلومات وکړي چې دې مسلې به څه جواب وي او د هرې خبرې الحمدلله جواب شته هره خبره د هغې جواب د الله په توفیق سره شته خو لازم نه دی چې هر عالم ته به هر جواب معلومي کله داسې شي چې یو عالم یو وخت کې یو مسله د هغه ذهن کې نه وي یو مسلې باندې پوه شوی نه وي یو مسله کې ورته دلیل نه وي رسېدلی دا جدا مسله ده خو نور جواب خو شتي که نه نو کمې په دین کې نه دی کمې کله په یو عالم کې کیدی شي کمې په یو داعي کې کیدی شي خو په دین کې کمې نشتی الحمدلله دین پوره دی نو د دې مسلې جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وایي چې غوره پلانې دی او کله غوره پلانې دی او کله غوره هغه دی چې دا کار کوي ولې دا خبرې جدا جدا دي ټول یو شان نه دي نو جواب د هغې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوابونه بدلیږي د احوالو مطابق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوابونه بدلیږي د حالاتو مطابق یا د دې مخامخ کسانو مطابق لکه کله داسې شي لکه اوس یو زمانه ده چې په هغې کې صدقو ته ضرورت دی او غربت ډېر دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله کس راغی هسې تاسو ته هم لکه حالاتو مطابق وی رسول الله غوره عمل څه دی هغه ورته غوره عمل دا دی چې ته صدقه ورکړي او نور حدیثونو کې وایي غوره عمل لکه مونځ په خپل وخت کول ښه اوس یو کس راغی چې د هغه په باره کې مشهوره ده چې دی د مور پلار سره ښه نه کوي او ته پوه شي چې غوره عمل څه دی او ته ورله جواب ورکړي چې غوره عمل د مور پلار سره ښه کول دي نو دا جواب بدلیږي د حالاتو سره او د اشخاصو سره خو اوس یو سړی راغی منځه کې سست دی او تا دې ته پوښ وکړو چې غوره عمل څه شی ته د غوره عمل لمونځ په خپل وخت کول دي او بیا یې داسې ځه نو یو خو دا جواب شو دویم کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ووایي چې غوره هغه دی چې کور والا دپاره غوره دی غوره هغه دی چې قرآن یاد کړی دی یا قرآن یې زده کړی د دې معنی دا نه ده چې دی په دې ټولو خلکو کې غوره دی دا معنی نه ده معنی داسې ده
لکه ته اوس داسې ووایې چې میلمدوس په خلکو کې هغه محمد دی، داسې ووایې میلمدوس په خلکو کې محمد، نو معنی دا شو چې د محمد نه علاوه میلمدوس نشتی، شتی که نشتی؟ شتی، خو محمد میلمدوس دی. کله چې حدیث کې راشي چې غوره، نو مطلب دا دی چې په غوره خلکو کې دا دی، نو دا ټول غوره خلک دي، خو دی پکې په غوره خلکو کې دی، دی هم په هغو کې دی. غوره خلکو کې هغه دی چې د کور والا سره ښه دی، غوره خلکو کې هغه دی چې قرآن یاد کړی دی، غوره خلکو کې هغه دی چې خلکو له فایده ورکوي. دا ټولې خبرې پکې دي نه رہی، نو دا ټول غوره خلک دي. ورسېدی زما په دې خبره کې کله داسې شي چې د یو خاص سبب د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړي، یا د یو خاص حادثې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خبره کوي، داسې هم کېږي. ګورئ لکه زه به تاسو داسې مثال درکړم. اوس دغه حدیث چې دی چې تاسو کې غوره هغه دی چې هغه د کور والا دپاره غوره دی. دا خبره ولې پیغمبر کړې ده؟ د دې سبب بیان شوی د امام ابن حبان رحمه الله یو روایت راوړی، په هغې کې دا دي عبدالله ابن عباس وایي چې بعض کسان رالو، سړي بعض نارینه رالو، یا رسول الله موږ له اجازت راکړه چې موږ د خپلې ښځې ووهو، چې موږ د خپلې ښځې څه کړو؟ ووهو، موږ له په دې کې اجازت راکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو د وهلو د شریعت په حدودو کې، دننه لکه سورة النساء کې هم دې ته اشاره شوې ده، هغه ځانله مسله ده. خو بعضو پکې زیاتې وکړو، بعضو پکې څه وکړو؟ زیاتې وکړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا منع کړو، وی ما اجازت ورکړو، خو داسې اجازت خو ما نه و ورکړی چې ته د ظلم درجې ته واوړې، ته زیاتې شروع کړې. د دې اجازت خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما نه دی ورکړی. نو بیا یې وویل خیرکم لأهله، په تاسو کې ګوره غوره هغه دی چې غوره دی د خپل کور والا لپاره. نو اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د حادثې د لاسه وکړه، د واقعي د لاسه وکړه. لکه دغه حدیث، یو بل حدیث مې ذهن ته راغی. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې غوره انسان هغه دی، خیرکم یا ان من خیرکم احسنکم قضاء، په تاسو کې غوره هغه دی، غوره انسان هغه دی چې قرضه واپسوي کې، قرضه په ښایسته طریقې سره واپس کوي. اوس دلته ویلي غوره کس دی، نو د دې یو وجه ده. حدیث کې راځي چې یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او پیغمبر باندې قرض و، قرض یې غوښتو، نو ډېره بد اخلاقي وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو په هغې باندې د خفګان اظهار وکړو، د غوسې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پرېږدی، فإن لصاحب الحق مقاله، دوی حق یې دی او د چا چې حق یې خبره کوي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې کې دا خبره وکړه، قرضه هغه له واپس ورکړه او د هغه هغې نه زیات یې وله ورکړه، د هغه هغې نه زیات یې وله ورکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره وکړه، غوره هغه دی چې کله قرضه واپس کوي نو په ښایسته طریقې سره واپس کوي. نو اوس داسې کې دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې وکړه؟ د دغه واقعې د لاسه یې وکړه. تاسو به دې جواب ورسېدی؟ نو څه اشکال پکې شته؟ نشته، الحمدلله. دا یو روز سوال کړی دی چې خپې بله خپې بغیر پیزارو نه ګرځېده وي، چا وي چې دا سنت دي، نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ صحیح حدیث کې دا راځي، سنن ابي داود کې دی، شیخ الباني صحیح کړی، کان النبي صلی الله علیه وسلم یأمرنا ان نحتفي احیانا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی چې کله نه کله خپې بله خپې ګرځئ. نو کله نه کله بغیر پیزارو نه ګرځېده، د سنت طریقه ده، خو یو څو خبرو اهتمام به پکې. اولنۍ خبره دا ده چې کله خلک خبر نه وي د دې مسلې نه او د دې سنتو نه، بیا د خلکو په مخ کې نه ده پکار چې څو پورې دا خلک پوه کړي نه.
ځکه چې خلکو عوامو خو د عادت ته چې په یو مسله پوهه نه وي نو دا نه وایي چې ما کې کمی دی مخامخ سړي باندې ټاپه راچي کمی په ده کې دی نو اوس که یو سړی خپې بله خپې د کور نه راووتو او چې زه په دې سنتو عمل کوم او دا بل پې نه پوهېږي جاهل نو دا جاهل داسې نه و چې زه جاهل یم الټه په ده پورې به خندا شروع کړي او په ده پورې به مذاق شروع کړي نو دې خبرې خیال ساتل پکار دي که خلکو په مخ کې خو چې داسې خلک چې هغوی په دې مسله صحیح پوهوي تا مخکې پوه کړي که نه بې ځان له کوه لکه یو سړی ځان له بهر ته ووتو یا څه چکر باندې لاړ او پیزار یې لرې کړو کله نه کله داسې ګرځېده سنت دي نو بیا دا طریقه صحیح ده دغه شان عالم چې مشهور یو خلک یې تابعداري کوي چې هغه دا خلک پوه کړي او د سنت راښکاره کړي وجه د دې دا ده چې ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې انسان لږ په سختو حالاتو عادت شي انسان لږ په څه عادت شي په سختو حالاتو باندې عادت شي سختو تېرولو باندې عادت شي نعمتونه همیشه خو نه بل مؤمن به لږ زیږي صبر به پکې حالاتو سره به هر قسم حالاتو سره به هغه صبر کوي ژوند به تېروي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې امر کړی بله خبره پکې دا هم ده چې زی ته به ګورې ځان له به نقصان نه ورکوې حدیث کې لا ضرر ولا ضرار نه به بل له نقصان ورکوې او نه به ځان له نقصان ورکوې نو چې د دې خبرو پکې خیال وساتلی شي نو دا خبره صحیح ده چې کله نا کله ان نحتفي احیانا دی کله نا کله بغیر پیزارو نه ګرځېده داسې ده سنت طریقه ده والله اعلم دا یو روز سوال کړی دی چې یو امام مخکې شي یو کس مخکې شي مانځه ته هغه سګرټ څکي په ده پسې لمونځ کېږي او که نه نو داسې مسلې موږ سره مخکې ډېرې تېرې شوي دي او داسې سوالونه ډېر شوي دي چې بدعتي پسې لمونځ کېږي او که نه ګناهګار پسې کېږي او که نه موږ ځای په ځای تفصیلي جواب کړی دی خو دلته مختصر جواب چې ذهن کې ساتي هغه دا دی چې کوم سړی سګرټ څکي یا بله ګناه کوي ښکاره نو غوره دا دی چې په ده پسې د لمونځ ونه کړی شي الا دا چې بل څوک نه میلاویږي الا دا چې بل څوک نه میلاوي خصوصا دویمه جمع کې داسې کېږي لکه اوس ته راننوته یو سړي ږیره ږیره خریلی ده ږیره نشته که ږیره خریلی ده ږیره نشته او ږیره خریلو کې فرق شته که نشته اوس ږیره نشته قدرتي په ده پسې لمونځ کېږي که نه کېږي نه پسې کېږي خو ږیره خریلې ده نو بیا دلته دا مسله ده جواب حاصل او مختصر جواب هغه دا یاد کړئ چې په مسلمان پسې شاته لمونځ کېږي مسلمان پسې شاته لمونځ کېږي که فاسق دی ګناهګار دی ظالم دی یا په داسې بدعت کې واقع دی چې د هغې د لاسه کافر کېږي نه او شرک ته نه اوړي نو په ده پسې لمونځ کېږي لکه امام دارقطني یو روایت راوړی دی صلوا خلف من قال لا اله الا الله څوک چې لا اله الا الله وایي شاته پسې لمونځ کوئ خو کول پسې غوره نه دي چې بل امام یې لکه اوس مثال کې یو جومات کې امام دی او ږیره وړه کوي ږیره وړه کوي نو غوره دا دی چې ته د پسې لمونځ ونه کړي او په هغه چا پسې لاړ شي چې ږیره نه وړه کړي خو هغوی بل جومات نشته یا هلته تلو کې ډېر مشقت بیا هېڅ خبره لمونځ پسې کېږي لمونځ پسې کېږي یا یو کس ورمخکې شو او پیسې په ځان پسې راکاږي او دا اکثر په دې دویمه جمع کې کېږي نو د مجبورۍ په حالاتو کې د پسې شاته لمونځ کېږي ځکه چې مسلمان دی خو صرف دومره دی چې ګناهګار دی فاسق صحابه کرامو نه ثابت دي هغوی په داسې خلفاو پسې او عمراو پسې شاته لمونځونه کړي دي چې هغوی به ظالمانو او ښکاره ګناهونه به یې کول هغوی پسې بیا هم شاته لمونځونه کړي دي نو لمونځ کېږي خو که چېرته بل امام میلاویږي چې هغه دغه ګناهونه پکې نه وي د کوم چې د ورور یاد کړي دي یا نور ګناهونه نو په هغه پسې لمونځ کول
پکار دي والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې ما وی بعضو حدیثونو کې دا خبره وکړه چې الله تپوس کې د جبریل نه او الله تپوس کې د ملایکو نه چې زما بندگان څه حالات کې وو او هغوی څه کوي، نو الله ولې تپوس کوي؟ سوال دا دی الله ولې تپوس کوي؟ الله سره خو علم شته د هر څه، نو الله ولې تپوس کوي؟ نو جواب اول خو دې باره کې یو حدیث درته ویم چې الله د ملایکو نه تپوس کوي، ډېر خوندور حدیث دی او د حدیث صرف دې دپاره وایم، نور د دې سوال خو جواب مختصر کولی شي، خو د حدیث دې دپاره وایم چې د ملګرو دا جذبه لږه راوچته شي. کوم ملګري چې د درسونو کې کینی او دې مبارک مجلسونو له ټیم ورکوي او دې له په پابندۍ سره راځي. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري سے مسلم کې شته او الفاظ د دې حدیثونو بیا بدل دي، نورو کتابونو کې راغلي لږ زیادات پکې شته لږ کمې پکې شته. وی الله داسې ملایک مقرر کړي دي چې هغوی ګرځي په دې ځمکه کې. دا ملایک ګرځي په دې ځمکه کې او څه کوي؟ یتتبعون مجالس الذکر، کوم ځای کې چې الله یادیږي، په کوم مجلس کې چې دین بیانیږي، په کوم مجلس کې چې د الله د دین خبرې کېږي، دا ملایک هغه ځایونو کې ګرځي، هغه ځایونو پسې ګرځي. نو کله چې دوی داسې مجلس وموندي لکه زموږ دا مجلس چې دی، قعدوا معهم، دوی ورسره کښېني او دا وزیر خورېږي په یو بل د پاسه په یو بل د پاسه بره ورسي اسمان ته. حدیث کې راځي چې تر دې چې د اسمان دنیا ته چې کوم اسمان د نږدې دی او د ځمکې پورې د ټوله فضا پټه کړي، دومره ډېر راجمع شي. نو بیا چې کله دوی اسمان ته وخېږي فیسألهم الله، الله ته تپوس کوي. دا ضرور سوال دی چې ولې الله تپوس کوي؟ نو الله ته تپوس کوي وهو اعلم بهم، پیغمبر وایي الله ته ګوره ښه پته وي خو تپوس کوي د کوم ځای نه راغلی، من أين جئتم؟ وی هغوی ورته وایي چې جئنا من عند عباد لك في الأرض، یا الله ستا د بندګانو د خوا نه رالو، په ځمکه کې ستا بندګانو يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. یا الله داسې بندګانو چې ستا پاکي بیانوله، ستا حمدونه یې وي، ستا لویي بیانوله، ستا نه تپوسونه، ستا نه سوالونه کول، غوښتنې یې وي، دعاګانې غوښتې. وی الله ورته وایي چې وماذا یسألوني، څه غواړي؟ وی بس دې دپاره راجمع شوي دي چې تا نه جنت غواړي. وی لیدلی دی؟ وی نه نه دی لیدلی. وی څنګه به یې که ویلیدو؟ وی الله که ویلیدو بیا خو به ښه ډېر زور ولګوي. او وی د څه نه یریږي؟ وی الله یریږي د جهنم نه، تا پورې پناه نیسي د جهنم نه. وی لیدلی دی؟ وی نه. وی که ویلیدو بیا خو به د ښه یریږي. بیا ورته الله وی ويستغفرونك، ويا الله ويستانا دا ملائكة الله توي، بیا ملائكة الله توي ويستغفرونك، ويا الله ويستانا بخانه واري. الله ملائكة توي ګوره وی تاسو زه ګواه کوم په دې خبره باندې، ګواه شئ تاسو، قد غفرت له، دا ما بخلي دي، فأعطيتهم ما سألوا، سچ غواړي هغه مې ورله ورکړو، جنت غواړي که وأجرتهم مما استجاروا، او د څه نه چې یېرېږي د هغې نه مې ورله پناه ورکړه. وی هغوی ورته وایي چې یا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معه. یا ملائکه ورته وایي یا الله وی ای زمونږ ربه یو بنده پکې ناست دی، ښه ګناهګار دی، ښه ګناهګار پکې ناست دی، هغه دې مجلس ته داسې په دغه نه و راغلی، اراده یې نه وه، خو داسې تېرېدو یو کېناستو، یو ورځ کې رئیس څه کار و کېناستو، لکه اوس یو سړی دی دلته موږ سره ناست دی درس کې و ملګری پسې راشي اواز ورته کوي او کښېني، نو د خو درس خو نه و راغلی که نه. نو وی الله هغه پکې هم ناست دی. وی الله ورته وایي چې دا داسې قوم دی چې دوی سره څوک کښېني هغه هم زه بخوم.
یو روایت کې راځي وله قد غفر دغه مين بخلی نو دومره اوچتو مجالسو کې من کینو الحمدلله دا مجلسونه ګورې د هر سړي په نصیب کې نه وي لکه بعض راشي موږ ته وایي که نه زموږ خپل او نه راځي او پلانې او نه راځي او پلانې ته څه وایې چې ولې هر سړي ته به دا فضیلت میلاوي یو سړي دی شوق نه یو سړی دی رغبت نه لري هغه ته هم دا فضیلت میلاوي دا خو د لویو برخې خاوندان دي چې په دې مجالسو کې کیني او نصیب شي ورته دا مجالس خبره ما څه پورې کوله الله ته تپوس وکړو نو ولې تپوس کوو د دې ملایکو نه رور دا وایي جواب دا دی حکمت په دې کې دا دی حکمت الله ته خو پته ده الله ته ښه پته ده چې دوی څه غواړي څه نه غواړي نور هم داسې سوالونه کړي دي الله د ملایکو نه حدیثونو کې راغلي که عرفات باره کې هم راځي اولنې حکمت په دې کې دا دی رب العالمین په اصل کې د دې خپل رحمت راښکاره کول غواړي لکه اوس که الله د ملایکو نه دا تپوس نه وی کړی او دا ملایکې نه وی ګواه کړی په دې باندې چې ما دوی وبخل او دغه پلانې مې ورسره مو وبخو نو بیا د رحمت راښکاره کېدو نه راښکاره کېدو نو الله دا تپوس د دې د لاسه وکړو دویم حکمت پکې دا دی الله دا تپوس دې د لاسه هم کوي چا په باره کې چې تپوس کوي چې د هغوی مقام راښکاره شي چې اوچت خلک دي اوس که الله تپوس نه وی کړی او الله ته خو پته دی چې دوی اوچت خلک دي خو موږ ته خو نه راښکاره کېده که نه یا ملایکو ته راښکاره کېده نه خو چې کله الله تپوس وکړو نو ملایکو ته هم پته ولګېده چې دا اوچت بندګان دي او موږ ته هم پته ولګېده چې دا اوچت بندګان دي پوه شوي تاسو که د رب العالمین په هر کار کې ګوره حکمت دی د الله تپوس داسې نه چې به تپوس یې وکړو او الله ته پته نه وه نه الله ته ښه پته ده خو د تپوس چې رب العالمین کوي نو د رب العالمین په کار کې به حکمت وي دغه یو څو حکمتونه موږ ذکر کړو والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی جومات ته راننوځي او صفونه مکمل شوي نو دی به څه کوي ځان له به ودرېږي که نه صبر به کوي الجواب چې یو سړی جومات ته راشي او دی یوازې شاته ودرېږي نو هلته حدیث کې دي چې لا صلاة لمنفرد خلف الصف لفذ یو روایت کې راځي د یو سړي مونځ صف پسې شاته نه کېږي دا صحیح حدیث دی یو سړی یوازې چې صف کې ولاړي صف نه شاته د مونځ نه کېږي نو اوس به څه کوو یو سړی راغی صف پوره دی یو سړی راغی صف پوره دی نو څه به کوو یو کمزوري روایت کې داسې راځي او بعض علما دا وایي او دا خبره کمزوري ده وایي د دغه صف نه به څوک راوباسي را شاته به یې کړي خو دا کمزوري روایت کې راغلي دي او دا طریقه هم کمزوري ده یو خو هغه صف چې نامکمله کړو کم نه چې د کسر اوس دویم هغه غریب لکه دا صفونه چې څنګه جوړ شوي داسې دوی غوره دي اولنی صف ټول نه غوره دی بیا دا بل غوره بیا دا بل او دې ته را شاته کړو دا غوره صف نه دې را شاته کړو نو د هغه څه ګناه ده او لیټ ته راغلی ها یو طریقه کېږي چې ته که چېرته ځې یي او دا کسان لږ ویې خوځې ویې خوځې اوس که د دې زموږ دې جوماتونو ته رالي د سلفیانو نو به یې خوځې نه میلاوېږي ځکه چې هغه کانهم بنیان مرصوص هغوی د دیوالونو په شان لکه دیوال چې والی دی نیغ ولاړ دي خپه د خپې سره اوږې د اوږې سره او که د یارانو دې جومات ته لاړې نو دوو په منځ کې دریو ځای خایلي ټول خپه ولاړې دی یو بل نه خپه یې نه یو مخکې ورته یو شاته یو هلته یو دلته ښه نو بل مشکل پکې دا دی که دې وړکو چې لکه دا صف برابر کړي چې زه پکې ورننه شم نو څه مطلب چې وبړکې
کیدای شي والده سره وکړي مانځه نه بعد دې ځان له جاښه وکتل لکه تاسو څنګه زما په اوږه لاس کوي نو دلته دا مسله یاده کړئ که چېرته صف کې ځای و ځای جوړېدو یو کس دودي په ډکول نو هېڅ خبره نه ده ښه صف کې ځای بلکل نشته او موږ وایو چې راښکوده پکې نشته اوس به څه کوو اوس دی معذوره دی اوس دی څه دی معذوره دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي نو بیا دې شاته ودرېږي لمونځ دې پوره کړي مجبوره ده نور څه وکړي څه وکړي د بله څه طریقه ده دغه طریقه وایه چې یو کس دې راکاږي شاته خو هلته هغې باره کې روایت هم کمزوري دي او دا خبر هم کمزوري ښکاري والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې دا صف به د کوم ځای نه شروع کېږي یعنې د منځ نه که نه د ښی طرف نه به شروع کېږي الجواب دا مسله واضحه ده چې صف به امام به د صف په منځ کې ودرېږي امام به د صف په منځ کې ودرېږي او د دې منځ نه به صفونه شروع کېږي یو حدیث کې داسې راځي خو حدیث سندن کمزوری دی امام ابو داود راوړی دی وسط الامام وسط الامام څه مطلب دی یعنی امام منځ کې راولي صفونه داسې جوړ کړي چې امام بلکل منځ کې شي او بیا د شاته صفونه به دا به یو یو پوره کېږي دا اولنی شروع شو دا به د دې منځ نه شروع شي امام نه شاته دا صف به شروع شي ښی طرف او ګس او دا به پوره کېږي بیا په دې پسې بل بیا په دې پسې بل او داسې ځه نو امام به منځ ته کېږي او صف به د کوم ځای نه شروع کېږي د منځ نه که د ښی نه د منځ ته دا بیا شتي چې ښی طرف غوره دی د ګس نه صف کې ښی طرف غوره دی د ګس نه خو دې دا مطلب نه دی چې بس ټول ښی ته راجمع کېږي او ګس خالي پرېږدي ښه اوس ته جومات ته رالې او د یو صف د اولني صف ښی طرف ټول ډک دی او ته د دویم صف ښی طرف شروع کړي چېرې ځه غوره طرف ته ودرېږه نو غلطه طریقه ده اول به دا ګس صف اول به دا ګس طرف پوره کړي د اولني صف او بیا شاته او بیا پسې بل او چې اولنی صف نه پوره شوی ته دویم ته نشي اوړېږي او زموږ پښتانه خو د ډډې ځي ته پکې ګوري که چېرته درېیم صف کې د ډډې ځای وي د ده ملا ماته ده دی بیا هلته ولاړ یا ګوټ کې یا د عیسي سره نو دا ټولې غلطې طریقې دي ورسېدی که نه دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده وی چا وي چې پیغمبر دا ویلي دي چې مهی او پی به یو ځای نه استعمالوئ مهی دا به چې دې وخوړو بیا پسې پی څکه دا به یو ځای نه خورې جواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو دې څه نه ثابت او موږ ته پته نشته دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي چې پی او مهی به یو ځای نه استعمالوئ دا خبره راجع ده ډاکټرانو ته دا راجع ده چا ته ډاکټرانو ته د هغوی نه تپوس وکړئ کوم چې په دې باب کې پوهه دي د هغوی نه تپوس وکړئ چې آیا پی او مهی یو ځای نقصان ورکوي او که نه ورکوي دا تپوس د هغوی نه وکړي خو حدیثونو کې دې باره کې څه نه دي راغلي ډېرې مسلې دي چې شریعت هغه بیا دې خپل فن والا ته ډاکټرانو ته چې هغه باندې پوهه هغوی ته پرېښودي چې هغوی څه وایي په هغې باندې عمل کېدی شي په دې به اکتفا وکړو او سوالونه اوس هم ډېر زیات پاتې شو انشاءالله دا به پر روان نشست کې پوره کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله دې د دې مبارکو نشستونو سره زموږ تعلق د مرګه پورې ساتي الله دې موږ له مرګ هم دې کې راولي او الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين